اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چې نن راغلي یو چې داسې یو 200 زموږ ملګری و چې هغه تقریبا د 14-15 ورځو نه مونږ ونه لیده، نو کور کې موږ معلومات وکړو، نو هغوی مونږ ته وویل چې دغه شان هدیره کې دی او کور ته نه راځي. نو مونږ د مور دعا له هم راغلي وو، خو راځئ چې نن به د هغوی سره ملاقات کوو او مخکې ورځو هغه نه به تپوسونه کوو چې دغه ولې کور ته نه راځي او څه چل دی. مونږ سره اوسئ، مونږ چې کوم دی د نه پوښتنه کوو. نور حیدر وروره، نور حیدر وروره ولې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وروره ولې ژاړې؟ مونږ ته لږ حال ووایه که نه. دا تاسو وینئ دا چې کوم دی د مور مړه ده، چې چا چې مور ژوندی هغه ته پته نه لګي، چې چا مور مړه شي نو هغه ته له پته ولګي د احساس. په ژوندي نه څوک قدر نه کوي، چې کله مړه شي بیا اوس احساس پیدا شي ډېر زیات. نور حیدر وروره موږ ته څو خبرې اترې وکړه، ولې ژاړې؟ بس کړه که نه، مور مې لاړه، خدای دې وبخي. مور مې لاړه، ټوله دنیا روانه ده، الله دې وبخي. ژاړه مه ژاړه. ما سره یو الفاظ نشته چې زه ووایم د مور په باره کې، ځکه چې د چا مور مړه وي هغه چاته پته لګي. زموږ خو شکر الحمدلله مور او پلار ژوندي دي. دا زموږ دوست دی، زموږ ملګری دی، تقریبا د 14-15 ورځې وشو چې مور یې مړه ده. کور کې ما معلومات وکړه، ما نور حیدر به ایسه شو، وایي هغه هدیره کې اوسي، هدیره کې دي، هدیرې نه راځي، شپې یې هلته تېروي، ورځ یې هم تېروي. نو ستاسو چا چې مور ژوندی وي، تاسو زما دا ریکوست دی چې کم از کم د هغوی خدمت وکړئ. وایي که حج عمره کولی نه شي، د مور مخ ته کتل حج عمره کې شمار دي. د مور د قدمونو د لاندې جنت دی، جنت. وایي پلار د جنت دروازه ده او د مور قدمونو د لاندې جنت دی. په دا هغه چا ته پته شته چې چا مور مړه ده؟ د چا چې مور مړه ده ورونو، ځکه دا هغه چا نه تپوس وکړئ د چا چې مور نشته په دنیا کې، او د چا چې شته هغه سره د سره پروا نشته، نه یې خدمت کوي، جګړې مو سره کوي، کنځلې مو ته کوي. خو دا د دې ورور نه تپوس وکړه، د دې ورور نه چې په ده څه تېرېږي. دا سره مور خبر دی حیدر بھائی؟ دا ما د مور خبر دی. ژاړه مه که نه، ژړا نه خو څه نه جوړېږي. دنیا ټوله روانه ده، دا ټول به مري، موږ به مرو، دا ټول چې څه دغه تا ته ښکاري دنیا په سر څه ژوندی سره دا ټول به مري. زه یوازې پرېښودم که نه، دا خو زه منمه حیدر بھائی، دا خو زه منمه، بیخي منمه چې ته یوازې پرېښودې. چې مور کوم یو کور کې نه وي هغه کې تیاره وي، او چې کوم کور کې مور وي هغه کور جنت وي. هغه کور جنت وي، جنت. هغه کې اتفاق وي، اتحاد وي، هغوی ته بچي راغونډ وي. کله چې مور د دنیا نه لاړه شي، بچي در په در شي. د دې وایي نن 15-14 ورځ ده چې دا کور ته نه راځي. زما ورونو تاسو ته ما دا ریکوست دی چې د خپلې مور قدر وکړئ، د مور او پلار، ځکه چې دا یو بهترینه سرمایه ده موږ دپاره، چې دا سرمایه د چا نه تلې ده. ستا مور نشته؟ مور مې مړه ده، مور مې دا پرته ده، مانه خفه شوې ده. نه تا نه خفه شوې زما خوږه وروره. دا دنیا چې کوم ده دا پانی ده، دا حقه لار ده، دا به ځي، ټول به ځو. زه کور ته نه ځم. زما رور شه که نه، ما څخه ولاړ شه که نه، نو زما رور شه که نه یار. زما کور کې څوک دي؟ منم چې مور مې موري. زما کور کې څوک خیال نه ساتي، وروڼه مې هم نه پرېږدي.
خیر وروره مه خفه کېږه خیر زه ستا ورور یم که نه په ما به چې څوک خفه کېده هغه زما مور وه هغه اوس نشته زه کور ته نه ځم دا وایي چې څوک به ما خفه کېده هغه نشته هغه نن خطورو خاورو کې پرته ده دا خو زه منم حیدر بھائی زه ستا ورور یم ته ما سره لاړ شه که نه ته زما ومنه که نه ما سره خپل وروڼه ما له دغه نه راکړې نو ته خو زما د بچپن ملګری ستاسو کور مې تپوس وکړو نو ما ته وایي چې حیدر بھائی کور ته نه راځي کور ته نه راځي ما وایي د کور نه خفه شوی وایي نه نو دله چې مې تپوس وکړو نو د زه پړه کې درد پروت دی وایي سوځي هغه ځای په کوم دی چې اور بلیږي او خوږېږي هغه ځای کوم دی چې زخمي نو لږ شانې زخم نه ټول بدن چې کوم دی ناقراری د ده نه مور جدا شوه ورونو تاسو چې کوم دی خپل حیدر بھائی د عوامو نه څه پیغام ورکوې زما دا پیغام دی چې د مور او پلار خدمت کوئ ګینې بیا به ډېر ارمان وکړئ ډېر ارمان به وکړي لکه زما به پادرو کو لغړېږئ بیا به دله په لاس هېڅ هم نه راځي زما په شانله به وي څنګه چې زما دی داسې پادرو کو لغړېږم نه څوک څه راوړي نه څه خورم نه څه څکم بس د مور غم رانه هر څه هېر کړي دي ستا د یوې جملې جواب ما ته نشته حیدر بھائی د یوې جملې جواب ما ته نشته ځکه چې بیا به ارمان کوئ ارمان به کوئ او وخت به تېر وي کوم نور حیدر بھائی دا راته وایي چې عوامو له څه پیغام ورکوې بس زما عوامو ته دا پیغام دی چې بس د خپل مور او پلار قدر دې وکړي او د هغوی خبره دې ومني ځکه چې مور او پلار په دې دنیا د یو څو ورځو میلمانه دي او چې د چا مور او پلار بوډاګان وي هغه خو بیا بیخي صبر نشي کولی که نه دا خبره دلته راغونډه و خو زما اخري پیغام دا دی وروڼو چې د چا مور او پلار ژوندي ډېر زیات قدر یې وکړئ ځکه چې بیا به هم دا حال وي دا وګوره په خاورو کې خلک خپل زما د شپې ورځ دلته تېرېږي د قبر خواته مونږ اجازت غواړو سره د کیمرامین نور اکرمه السلام علیکم